ولو څه ویل غواړه په پاکستان کې د افغان کډوالو دا وخت کم مشکلات دي؟ مننه. دا وخت خو په پاکستان کې د افغان کډوالو مشکلات خو دې تاسې وینئ چې افغان کډوال په داسې حالات کې دي چې خپل په برخلیک نه دي خبر چې اوس ما سره نن څه کېږي، سبا څه کېږي، بل سبا څه کېږي. نو افغان کډوالو کوم چې حکومت پاکستان پریکړه وکړله په 2023 کې چې موږ افغان کډوال باسو، موږ یې پر 3 کټګوریو یا پر 3 برخو وویشلو. اول ایلیګل یا هغه کوم افغان کډوال و چې اسناد یې نه درلودل هغه یې وایستل. دویم هغه افغان کډوال و چې هغه ای سی سی کارډ هولډرز و. اوس هغه د لړۍ موږ تاسې وینو. اوس دریم کټګوري یا دریمه برخه چې د هغه د پیوار کارډ درلودونکي افغان کډوال دي چې هغه تقریبا دا وخت د 14 لکه څخه کم ښودل کېږي چې موږ افغان کډوال په پاکستان کې دي. نو دغه کم افغان کډوال اوس حیران دي چې د دوی برخلیک به څنګه ټاکل کېږي. اوس څه موده مخکې د سفران وزارت کې د امیر مقام صاحب په مشرۍ کې غونډه وسوه چې د پاکستان د ټولو وزارتو خلک پکښې وو چې هغه کې د ټیم غوښتنه کېدله چې مقصد دوی ته باید د ټیم توسعه وسي، خو هغه تر اوسه پرې معلومه نه سوه. نو اوس افغان کډوال دغه تحریان دي چې زموږ مستقبل څنګه ټاکل کېږي او زموږ په اړوند باندې کومه پرېکړه کېږي. تاسو دلته د وفاقي حکومت یا د پاکستان د حکومت له نورو چارواکو سره خبرې کړي دي په د افغان کډوالو د دې ستونزو د مشکلاتو په اړه، یا کله مو هم د افغان حکومت موجوده کوم په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی دوی سم خبرې شوي دي په دې ستونزو باندې؟ یعنی د پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په نړیواله سطح چې کوم د نړیوالو ادارو کوم دفترونه دي داسې دروازه به نه وي پاتې سوې چې هغه افغان کډوالو یا په کابل کې یا په اسلام آباد کې یا دلته چې کوم د یونیسیار یا د IOM کوم دفترونه دي چې هغه یې نه ټکولي. موږ ټولې دروازې ټکولې دي. موږ دا نه وایو چې موږ افغانستان ته نه ځو، موږ 40 کاله 45 کاله موږ دلته په پاکستان هیواد کې ژوند کړی دی. موږ د پاکستان هیواد د حکومت او د عوامو کوربدانۍ وایو چې 40 کاله زموږ د افغان کډوالو میلمستیا کړې ده، خو موږ وایو چې 40 کاله موږ دلته ژوند زندگی کړې ده. دغه 40 کاله یا 45 کاله ژوند زندگی راټولول د 3 میاشتې یا د 6 میاشتې دونه کم ضرب الاجل یا وخت ورته ټاکل دا کفایت نه کوي. دلته د افغان کډوالو بزنس دی، د دوی کاروبار دی، د دوی تجارت دی، د دوی مارکیټونه دي، د دوی زمینداریانې دي. دغه ټول باید بررسي سي او بیا که یو پریکړه یو میکانیزم جوړ سي درې سره اړخونه، که حکومت پاکستان دی، که د افغانستان حکومت دی، که ملګرو ملتونه خاص کر یونیسیار وي، دا سره پر یو میکانیزم کار وکړي او د افغان کډوالو ټول مشکلات چې در دوی پر رسېدلي دا بررسي کړي، بیا یو پریکړه وکړي، موږ دغه پریکړې درناوی کوو. صحیح. څه فکر کوئ ستاسو په افغان کډوالو کې داسې خلک شته، داسې کورنۍ شته چې هغه په خپله خوښه غواړي چې افغانستان ته کډه سي؟ لکه پاکستان وایي چې کډوال ته پکار ده چې رضاکارانه له ملکه ووځي. نو څوک شته داسې تیار دي په تاسو کې چې افغانستان ته ولاړ سي؟ او که ولاړ هم سي هلته به د دوی ژوند څنګه وي؟ یوه خبره چې زموږ د ټولو افغان کډوالو دا وخت غټ مشکل دی هغه یونیسیار ورته جوړ کړی دی. ټول افغان کډوال کوم چې په کمپونو کې پراته دي هغه بېوزله طبقه چې ده د هغو سره د یونیسیار د خوا څخه چې هر افغان کډوال پیوار کارت یا درلودونکی وي هغه چې په کوم وخت کې وطن ته تللی د دوی د خوا ثمرات ورکول کېدل، $315 ورکول کېدل. خو کله چې په 2025 کې دغه د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوه د اپریل پر 9 نیټه باندې $315 د هر پرته ورکول کېدل د پیوار کارت درلودونکي ته، خو پر 10 نیټه باندې دا بند شوه. موږ افغان کډوال دا خبره کوو، موږ د ملګرو ملتونو خاص کر د یونیسیار څخه دا غوښتنه کوو که یو طرف ته پاکستان موږ نه پرېږدي غواړي چې وطن ته مو واړوي، بالکل دا $315 تا ولې بند کړل؟ اوس پر $15 ولې ودرول؟ یعنی نن د یوې مازدا کرایه چې ده چې تر کندهار یا تر جلال آباد پورې ته ځې هغه لکونو روپۍ اخلي. هغه افغان کډوال په کیمپ کې پروت دی ستا در چتر لاندې چې ته سپورټر یې، هغه یوه ډبه اوبه په 10 شپې رانیسته، اوبو سهولیت نسته، د روغتیا سهولیت نسته، نو هغه به کرایه د کومه ځای کې؟
موږ وایو د ملګرو ملتونو خاص کر د یونیسیار څخه زموږ دا غوښتنه هم ده ځینې خفه م یو 40 کاله ته زموږ سپورټر اوسېدلی تا زموږ سره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي کله چې عراقي کډوال عراق ته تله هغو ته تا د پی نفر پر سر باندې $1000 ورکول زه افغان کډوال چې 40 کاله جګړې ځپلی یم هغه 10 کاله په هغه هېواد کې جګړه وسوه زه 40 کاله مسلسل جګړې وځپلم او ته مې سپورټر یې تا نن ولې پر ما باندې دا امارات په دا سخت حالت کې بند کړل نو موږ د یونیسیار څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ د افغان کډوالو دپاره چې کوم مراعات و که د عراقي وګړو رنګه یې نه راسره کوي د هکله تا د یونیسیار له مشرتابه سره چا سره خبرې اترې سوي دي چې دغه ستونزه مو د دوی مخ ته وړاندې کړې ده دا د بلوچستان د یونیسیار کم چیف چې دی دا خبره ما ورته کړې ده په خیبر پښتونخوا کې د آی کمیشنر چې کوم د یونیسیار دی یعنی په نړیواله سطح هغه ته دا خبره په 2024 کې وسوه چې زموږ د افغان کډوال چې کوم که ستنېږي پاکستان حکومت یې نه پرېږدي باید تاسې $1000 ورکړي در دې چې زموږ ته ډالر یعنی د امارات را پورته کړي هغه مرات یې په 15 ودرول که چیرې دغه مرات ورکړل شي دا زه په یقین د دا رسنۍ په مخ کې تاسې ته وایم چې دا ټول یې ګوري یاره په 50% افغان کډوال خپل په خوښ آماده دي ډېرې څو ورځې له مخه کابل ته د یونیسیار مشر راغلی و لیده کاته خلکو سره کړي دي څه پرېکړې سوي دي موږ بار ما خپله په تیرو روژه کې دا ویډیو کلیپ خاص د په نامه باندې چون په پښتو باندې خپور کوي پر فیسبوک نن سبا د سوشل میډیا دور دی ښاغلی ګرانډي آی کمیشنر د یونیسیار دی ما دته یو پیغام جاری کړي چې د سوریې د وګړو دپاره ته بسپنه غواړې امداد غواړي چې د سوریې د کډوالو دپاره راغونډوي یعنی دغه افغان کډوال چې دا اوس کوم په ایران کې د دوی سره کوم ظلم تشدد روان دی په بېعزتۍ په ډېر جبر باندې رااړي او دلته په پاکستان هېواد کې تا امداد پر بند کړي دا افغان کډوال هم اړوي د دغو د برخلیک دپاره ته ولې نه راځي او ولې زموږ د افغان کډوالو مشکلات نه اوري نو خبره دا ده چې دی خوشبختانه پرون راغلی دی پرون یې د کډوالو د محترم وزیر صاحب سره د افغانستان د وزیر خارجه د صاحب سره په افغانستان کې او دارنګه د زموږ د افغانستان د اسلامي امارت احکامو سره کتلي وو او زموږ غوښتنه هم دا ده چې د افغانستان پاکستان او یونیسیار دا باید درې سره ګډ سره کښېني یو میکانیزم جوړ کړي د یو میکانیزم په لاره کې دا زموږ ټول مشکلات وګوري دا زموږ ټول مشکلات بررسي کړي چې کوم دلته د افغان کډوالو مشکلات په پاکستان کې دي دا بیا پر دې باندې که دوی یو میکانیزم د لارې څخه یو فیصله وکړي موږ ته هغه د قبول وړ ده خو یوه خبره بیا هم کومه زموږ 2024 کې چې کله د حکومت پاکستان د خوا څخه هم دغه خبره وه ګرانډي ښاغلی ګرانډي رالی د پاکستاني چارواکو سره یې وکتله د پاکستان د وزیر اعظم ښاغلي محمد شهباز شریف صاحب سره یې وکتل د وزیر سپرانه سره یې وکتله د هغه په د په راتګ په برکت باندې دغه یو کال افغان کډوال ته وخت ورکړل سو نو په کار دا ده چې ښاغلی ګرانډي دا زموږ غږ واوري او راسي د دغه افغان کډوالو کوم مشکلات چې دي هغه بررسي کړي بیا درې سره اړخونه سره کښېني که کومه فیصله وکړي او زموږ دغه مشکلات واوري دلته زموږ د افغان کډوالو جایدادونه دي مارکیټونه دي د دوی زراعت دی د دوی کاروبارونه دي دا ټول دا د 40 کلن ژوند دا د دې دپاره یو داسې موده وټاکي او د دوی مشکلات دپاره یو ښه پرېکړه وکړي بیا که موږ هغه پرېکړه دا میکانیزم د لارې وسي موږ انشاءالله خپل وطن ته ځو صحیح ډېره مننه ژوندی اوسئ